په دا ویډیو کې به تاسو ته د ایرپلین موډ یو ډیر خوندور سټینګ در وښیم. دوستانو د ایرپلین موډ په اړه کې تاسو ټول ته معلومات شته. کله تاسو په خپل موبایل کې ایرپلین موډ آن کړئ نو نه بیا تاسو په موبایل کې نتورک کار کوي، نه انټرنیټ کنیکشن کار کوي، نه وای فای کار کوي، نه هاټ سپوټ کار کوي، شی هم کار نه کوي. کله تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا کله تاسو په خپل موبایل کې ایرپلین موډ آن کړئ، تاسو په موبایل کې به نتورک کار نه کوي، نور شان به کار نه کوي، خو خالي انټرنیټ کنیکشن به کار کوي. ان دوستانو که چیرته تاسو آنلاین کوم گیم کوي یا آنلاین یو شی ګورئ، تاسو خلک تنګوي، تاسو ته ډیر زیات ټلیفون درکوي، ډیر زیات میسجان درکوي، نو تاسو له دغه سټینګ څخه فائدہ اخیستلی شئ. د دغه سټینګ په ذریعه سره دوستانو تاسو په ایرپلین موډ کې انټرنیټ کنیکشن استعمالولی شئ. نو موږ په ایرپلین موډ کې د انټرنیټ کنیکشن څنګه آن کوو نو راسي دوستانو په ویډیو کې طریقه در وښیم. نو راځو دوستانو اول زه په خپل موبایل کې ایرپلین موډ آن کوم یا فلایټ موډ آن کوم. دوستانو په ډیرو موبایلانو کې دغه اپشن ته ایرپلین موډ لیکلی وي او په ډیرو موبایلانو کې دغه اپشن ته فلایټ موډ لیکلی وي. نو زموږ په موبایل کې موږ دغه اپشن ته فلایټ موډ لیکلی ده. نو دغه اپشن به سمپل تاسو آن کړئ. ګوره کله چې دوستانو تاسو په موبایل کې دغه فلایټ موډ اپشن آن کړئ، ګوره وای فای هم کار پرېښوئ، ډیټا هم اپس ولا نیټورک هم کار پرېښوئ، یعنې ټولو شیانو کار پرېښوئ. ګوره اوس یو شی هم کار نه کوي. دغه رقم زه اوس ګوره اوس واتساپ ته راځم، دلته یو میسج په لېږم، ګوره فلحاله انټرنیټ کنیکشن هم کار نه کوي. نو اوس راځه دوستانو زه تاسو ته هغه سټینګ درښیم. کله چې تاسو هغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ بیا کله تاسو په خپل موبایل کې ایرپلین موډ آن کوي، نور به یو شی هم کار نه کوي، خالی به انټرنیټ کنیکشن کار کوي. هغه سټینګ به تاسو څنګه کوئ دوستانو؟ نو دې لپاره سمپل دوستانو تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغت څخه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. بیا به د کلیک سره اول اپشن ده د فون انفو په نامه، په دغه فون انفو اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې بیا موږ سره د لنچ موډ په نامه اپشن ده، دغه لنچ موډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره په دې کې موږ سره اول اپشن د سلیکټ فون انډیکس، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به سمپل خپل سیم سلیکټ کړئ، په کوم سیم کې دوستانو تاسو د انټرنیټ کنیکشن استعمالوي، ډیټا استعمالوي. نو زه په اول کې استعمالوم، ما دلته اول سلیکټ کړئ. په نور شان به کار نه لري، خالي په دې کې لاندې بیا موږ سره د موبایل ریډیو پاور په نامه اپشن ده، دغه اپشن به تاسو آن کړئ. کله چې دوستانو دغه اپشن تاسو آن کړئ ګوره ټولو شانو کار شروع کړئ. اوس که زه چیرې دلته واتساپ ته راسم دوستانو نو ما واتساپ خلاص کړئ. ګوره دوستانو میسج ولاړ، تاسو په خپل کتلی شئ. دلته ګوره موږ سره ایرپلین موډ اپشن آن ده، ایرپلین موډ موږ آن کړی ده، خو بیا هم ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ چې موږ سره دلته د انټرنیټ کنیکشن کار کوي. دغه رقم زه راځم دلته په ګوګل کې شی سرچ کوم نو ګورئ چې دلته هم کار کوي که نه کوي. نو دغه رقم زه رالم دلته مې سمپله google.com کې ولیکئ، google.com دغه ما کې ولیکئ. نو دغه رقم دوستانو ګوره تاسو کتلی شئ چې موږ سره ایرپلین موډ آن ده، خو بیا هم دلته موږ سره د انټرنیټ کنیکشن کار کوي. نو دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې په ایرپلین موډ کې د نینې د انټرنیټ کنیکشن استعمال کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې چې فایده واخلي. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.